آیا خپل عزت در باندې ګران دی؟ هلک خپلې ملګرې ته زنګ ووهو او ویې ویل ګرانې خپل یو انځور خو دې راواستوه. نجلۍ وویل په سترګو مګر د احتیاط په خاطر دې د خور یو انځور راواستوه. هلک په بیړه د خپلې یوې بلې ملګرې انځور ورواستوه. نجلۍ مننه وکړه او ویې ویل اوس حاضره یم چې خپل انځور درواستم. له همدې سره یې د خپل ورور د یوې ملګرې انځور ورواستو. هلک ډیر خوشحاله شو خو چې کله یې انځور خلاص کړل ویې لیدل چې د خپلې خور انځور یې دی. عبرت: هیڅ کله د چا عزت ته سپک مه ګورئ. لکه څرنګه چې پر تاسو خپل عزت ګران دی همداسې پر هر چا خپل عزت ګران دی. هیڅوک نه غواړي چې څوک یې مور، خور او لور ته په سپک نظر وګوري. امام شافعي رحمت الله علیه وایي زنا پور ده، نن ورځ ته هغه اخلې یعنې کوې یې سبا به یې ستا مور، خور، ښځه او یا هم لور هغه پور ادا کوي.